د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای خپل وطنه ګل وطنه. وای په پخوا زمانو کې یو پاچا و چې د مرغانو ډیر شوقي و. د ده په ماڼۍ کې د هر ډول کورنیو او وحشي مرغانو کمی نه و. خو په دې ټولو مرغانو کې پر پاچا یو بلبل ډیر ګران و. دا بلبل یې د سرو زرو په قفس کې اچولی و. سړې اوبه او د ده په خوښه دانې به یې ورکولې. کله چې به د بلبل قفس د ماڼۍ په باغ کې وځړاوه نو پاچا به داسې فکر کاوه چې اوس به نو بلبل ډیر خوشحاله وي. خو بلبل به بیا هم ناخوښه و او تل به یې ویل چې خپل وطنه ګل وطنه. پاچا حیران سو چې د بلبل به څنګه وطن وي چې دی یې دونه صفت کوي. یو ورځ یې بلبل ته ویل چې ستا په وطن کې داسې څه دي چې زموږ په وطن کې نسته. بلبل ورته ویل چې زموږ په وطن کې داسې ډیر څه سته چې ستاسې په وطن کې نسته. یو وخت د پاچا په زړه کې ور وګرځېده چې باید د بلبل وطن وویني. بلبل ته یې ویل چې که رښتیا ستا وطن زموږ تر وطن ښایسته وي نو زه دې ایله کوم چې خپل وطن ته ولاړ سې، خو یو شرط لرم، هغه دا چې باید زه یو وار ستا تر خوش کېدو مخکې ستاسې وطن ووینم. بلبل د پاچا په دې خبره ډیر خوشحاله سو. ویل بیخي سمه ده. پاچا اسونه زین کړل او له خپلو څو عسکرو او نوکرانو سره له ماڼۍ څخه ووت. بلبل چې به هرې خواته اشاره کوله نو پاچا او عسکر به همهغې خواته تلل. تر ډیرو سیندونو، غرونو او ځنګلونو تیر سول چې آخر یو وچ دښت ته ورسېدل. په دښت کې لیرې یو څو شنه بوټي ښکارېدل. بلبل ویل چې پاچا صاحب همدا زما وطن دی. پاچا چې هغه ځای ته ورغی نو ګوري چې د اوبو یو کوچنی ډنډ دی. پاچا حیران سو چې بلبل خو ویل زما وطن ډیر ښکلی دی، دا ځای خو یو وچ دښت دی. عسکرو ته یې ویل چې بلبل له قفس څخه خوشي کړي. عسکرو هم د پاچا له امر سره سم بلبل له قفس څخه ایله کړ. بلبل والوت او د ډنډ په منځ کې د یوې لوښې پر سر کښېناست. په نارو او خوشحالۍ یې پیل وکړ. په دې وخت کې نری باد چلیدی. باد به لوښه د اوبو خواته کږه کړه او بیرته به راپورته سوه چې له دې سره به د بلبل لکۍ په اوبو لنده سوه. بلبل به د لوښې له هر وار کږېدو سره داسې ویل خپل وطنه ګل وطنه. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې د جلا وطنۍ پر مهال ویل کیږي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې له خپل پلار څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، خپل وطنه ګل وطنه.